افغانیانو جوړ یاست، تکړه یاست، په خیر یاست. نور څنګه یې جوړ خو یاست؟ یو خو د خدای و د قرآن روی افغانیانو وتی ته هم ګرځوم، دونه بغارې مه وایي، دونه بېننګۍ ته افغانۍ دونه بېننګه نه وو. بیخي لکه هلته چې د طلا ټوټې در څه پاته یي، دونه بغارې هم مه وایي، دونه چنګ بچنګ هم مه جوړوئ چې اوس پاته سول. زما د زوی په ملک پسې دغسې چغې مو جوړې کړي دي، توبه نوذ بالله، لکه تی چې د مکې شریفې یوه پسې راخیستې یاست، د دغه مردار ملک پسې زما په زوی پسې. دغو نه حال هم مه پرېباسئ، دغو نه هم د افغانیانو نوم مه بدوئ. قسم دې مې په خدای وي د ظاهرشاه څخه تر دغه ټیمه پورې که دغسې استقبال ته یو حکومت درېدلی لکه طالب چې ورته ولاړ دی، وزیر یې، ښاروال یې، زه نه پېژنې یې لا نه څوک، ګرده مو استقبال ته ولاړ دی، مبارکۍ درکوي. تاسې یو بغارې وایي لکه د مکې شریفې چې یو چا چې د رسول الله د زیارت او د مکې څخه یو څوک پسې راواخله، دا یې بغارې قسم ده که وایي لکه تی چې وهئ. دونه بغارې دونه بېننګۍ هم مه کوئ. لکه چې خطرناکه دال مو خوړلی دی، اوس د هغه داله څه مو راسئ دلته کیمپونه درته جوړ کړي دي، کورونه یې درته جوړ کړي دي، دنیا آبادۍ یې درته جوړې کړي دي. دغه کم کار چې هلته کوئ قسم دې مې په خدای وي چې دغه کار په افغانستان کې وکړئ، د هغه 3 چنده پیسې پیدا نه کوي. تاسې خو یو دلته کار هم نه دی کړی، بیخي مې ولې ځلې شروع کړي دي. مه کوئ دا کارونه، مه کوئ، وشرمېږئ. څه د دغسې سوریه تر یوه تیغ ووتل، قسم په خدای درځرې جوړه سول د سوریې څخه. دوهم قیامت سوریه وه، خلک یې راله په ترکیې کې وه. ترکیه یو ملک د نړۍ یو ملک دی، د هغسې خطرناکه پیسه هم ده چې ترکیه ازادي واخیستل، مجاهدین یې راله لکه طالبانو، د هغسې سپین بیرغ یې دی لکه د امارات چې راله، دا ګرده سوریایان بېرته ترکیه ایله کړه ولاړه خپل آبادۍ ته، ګرد ایله کړه ولاړه د ترکیې غوندې ملک. پاکستان و ترکیې ته دی معلومېږي لکه ګدایګر. خو ما دلته په ترکیې کې ژوند کومه، ژوند مې تېر کړی دی. ایله یې کوي قسم په خدای که 15% سوریایان پاته شوي ولاړه بېرته خپل آبادۍ ته ول جوړوو یې. زموږ د چې راهاوړي بغارې وایي لکه خورناړه چې ولاړه، اناوې چې وه د یې باره ښځې و مور و خوند یې ګرده باره ژاړي پسې چې تو د مېړه تر کوره رسېږي. نو اوس هم دغونه چلچلې هم مه کوئ چې اشیان در څه پاته شي، موږ هم بغارې سره و، زړه مو در باندې سوځي. د هغی حکومت تی تر اوسه لیدلی نه دی، د هغی حکومت تی په تاریخ کې قسم په خدای که لیدلی و لکه اوس چې په افغانستان کې راغلی دی. سپین ږیری و، تور ږیری، نه وزیر معلوم دی، نه قسم په خدای که امیر معلوم دی. ګرده بېچارهګان شپه ورځ دیګونه درته باندې دي، پر تورخم پر بولدک باندې در پخوي در کوي، در باندې خوري دي. دونه خوراکیان هلې و پلې د سره کوي او ستاسې دغونه بغارې دي چې پاکستان پاته سو. وایي پاکستان پاته سو. دغه پاکستان کې ما 13 کاله ژوند وکړي، په دغه کې چې شي و چې خواري دې نه وای کښلې، چا نیمه ډوډۍ قسم ده که در کړې وای، نیمه ډوډۍ. دونه هم د وطن نوم مه بدوئ. هغه زما زامن باره 10 فوټه لکې کوي چې اوهو لږ چې چاړیس پاړیس و وطن، دا و زموږ وطن و. مه کوئ دا کارونه، مه کوئ. ویډیو هم نه اوږدومه، خدای و قرآن درته شفیع کومه چې دا حکومت وتی ته خدمت کوي. ظاهرشاه قسم په خدای که کړی یې و، قسم په خدای که کړی، حق باید چې سړی تر پښو لاندې نه کړي. تر ورڅه تورخم و بولدک ته داسې امیران ولاړ دي چې هر یو د 25,000 د 10,000 قواو قمندان دی ولاړ دي هلته. درته ګه سره ته پېژنې، دی خاکساره درته ولاړ دی چې تر تا هغه خاکساره دی. دونه نه مه بدوئ چې ما ته دای کسان ولاړي، زه خاوره څه کوي چې ګدایي کوم، پښې و لاسونه یې قسم ده چې مچ نه کړمه. سلام کوئ، مخته مو ښه. دونه بېننګي هم مه کوئ. افغانۍ خو د ننګ ټوټه وه، تی بیخي بېننګۍ ته ملا وتړله. ما ولیدل قسم په خدای پر دې دیګو باندې یو ژړ مولیان درته ولاړ دي چې هغه یا وزیر داخله دی یا وزیر خارجه دی، هلته پر دیګو درته ولاړ دي، دیګونه در پخوي او ستا بغارې دي چې زما څه پنجاپۍ پاته سو، زما څه پنجاپۍ پاته سو. دا یې د پنجاپي شوقي هلک یې په پښو کې ور وولېږه، ورته زما کعبام ته یې، زما مقام ته یې، نور ما مه پرېږدئ چې زه ولاړ سم هلته. دونه بېننګي مه کوئ. سلام کوئ، مخته مو ښه.